السلام علیکم څنګه ښه جوړ یاست تکړه یاست په خیر به یاست جوړ یاست وختمنه زه ځای کوم زه ډایرکټ سبجیکټ خبرو که سبجیکټ مو چیز اخته بکټریالوجي پارت 6 مرخص دی سیده په دې کې پارت 1 پارت 2 پارت 3 داسې ګرده جوړ شوی دا پارت 6 دی سیده په دې کې موږ چې راغستې دي یو 15 دانې بکټریاوې دي سیده نو د هغو هیپیټایټ چیرې اوسېږي فیملیټري چې شته علاج چې شته او کومه ناجوړي دی موږ ته قاضي سیده یا د نور کم نور داسې یو شی وي چې په هغه په دې کې زه درکوروم سیده او په دې کې زما کوشش به دا وي چې صرف او صرف د بکټریا د کوم شي سره د تعلق لري کرکټر یې چې شته دا درښایم او بل دا درښایم چې په دې کې د هره بکټریا چې ده دا جلا جلا خپل ځان ته یو کور دی سیده 15 دانې بکټریا ما په دې کې راخستې دي دا نور ټوله به په دې کې درته کور کوم انشاءالله. راځئ چې پر سبجیکټ خبرې پر اول نمبر چې کوم بکټریا دغه ته ویل کېږي فرانسیسیلا ټولرنسیس په نامه باندې سیده که تا پرونانسیشن هر څنګه کولی شو سیده او که ما مخته پرونانسیشن غلط کړی لپاره به بخښه کوئ سیده ریبټ دې ته ریبټ فیور په نامه هم وایي کېږي یعنې د خرګوش تبه سیده دا د مخته سر خلاصېږي دې ته ولې خرګوش تبه وایي کېږي سیده دا د دې کرکټر به اوله وګورو ګرام نیګیټیو دی کوکای بسلای دی او سمال سایز دی سیده کوچنی دی سیده او دې ته فایلو مارفیک هم وایي کېږي دا رقم دی چې د خپل سایز هم بدلوی سي سیده او دا فیکلټیټیو انټراسلولر دی سیده نو فیکلټیټیو چې دی دا بیا داسې حالات دی چې دی په اکسیجن کې هم ګروت کولی شي بغیر اکسیجن هم ګروت کولی شي یعنې دی وایي په سیل کې هم دی ګروت کولی شي کوم سیل چې دی کوم حجره چې دی په هغې کې بغیر اکسیجن هم ګروت کولی شي او اکسیجن سره ګروت هم کولی شي سیده نن موټایل دی لیکۍ نه لري سیده دا فرانسیلا بکټریا چې ده دا بغیر هوسټ یا بغیر سیل یا بغیر حجرې دغه نشي کولی ګزاره نشي کولی سروایو نشي کولی مخته دی ژوند نشي بیولی دی لازمن هوسټ غواړي پیراسایټیک موډ دی سیده دی بغیر سیل ځان نشي ګروت کولی سیده یو دا شی په یاد وساته او دی چې دی د ده یو خاصیت بل دی دی څه چم کې زموږ په جسم کې پروت وي هغه ټایم ګروت نه کوي چې کله دی مایکروفیج راشي دی وخوري یا نور ایمیون سیلز راشي چې دی وخوري نو دی ورسې د ایمیون سیل په مابینځ کې د ځان ګروت وکړي یعنې دی څه چم کې زموږ د جسم کوشش کوي چې زموږ د جسم قوت ورسي دی وخوري او دی بیا د په هغو کې ځان ګروت کوي دوه مریضان جوړوي سیده نو دې د وجې بیا ایمیون سیسټم په دې کې ډېر کمزوری سي سیده ښه دا چیرې اوسېږي ته دې هیپیټایټ چیرې دی سیده دا چې دی بیخي ډېر ځایو کې اوسېږي بیخي ډېر ځایونه دا اوس بیخي نه ځایېدل په دې وجه ما شارټ نومه ناوخته دلته مې درکور کړي دي اوس یې زه درښیم اول واري نیچر یعنې په قدرتي ماحول کې هغه په اوبو کې اوسېږي اوبه چې هر ځای وي هر اوبه وي بغیر سمندر نور چې هر ځای اوبه وي یعنې روانې وي واله به یا داسې ولاړې لیک سي چې ډیم ورته وایي دا یې یا نور بل ځای اوبه وي نو دی هلته کېدلی سي سیده په خاورو کې دی کېدای سي دا بکټریا سته په چوکړ کې یعنې په هر ځای کې چې هره خاوره ودی په هغه خاورې کې سته سیده یا هغه شیان وي چې کله ته چې د ټماټرو یا د پټاټو یا د بل پوستکي راواخلې وغورځوې نو پر هغو پوستکو باندې هم دی ګروت کوي سیده یا پر ټماټرو پر بینډۍ پر دې شیانو باندې هم دی ګروت کوي سیده فورسټ پر ځنګل باندې هم کیدی سیده یا داسې وي چې پر دا کوم چې موږ ته مرغاب بولو پر دې هم دی ګروت کولی شي سیده نو دا چې دی دا د نیچر قدرتي دغه کې دی ګروت کولی شي سیده او انیمل کې په انیمل کې هم دی په ډېر قسم انیمل باندې دی ګروت کولی شي سیده لکه مږک سو دغه سو خرګوش دی ډېر دی یا داسې د مږک په فیملي کې چې کوچني کوم چې سمال میمل ورته وایي دا رقم خاندان باندې ډېر ګروت کولی شي او پر چغوکو باندې کولی شي او پر دغه باندې کولی شي پر چږه باندې کولی شي پر شترمرغ باندې کولی شي پر ایلي یې کولی شي ګروت سیده په دې کې دی سته سیده په نور کې هم سته ویکټر هم په ویکټر کې هم وي ویکټر هغه انیمل ته وایي کېږي یا هغه دغه ته وایي کېږي ژوندي موجودات ته وایي کېږي لکه خصمان لکه یو داسې ژوندی موجودات وي چې هغه دوې درې پښې لري اتروپوډا سي سیده خصمانانو فیملي چې سیده نو دا یو قسم خصمان دی هغه ته ټیک بایټس په نامه وایي کېږي هغه هم وړي یا د سټار ټیکس په نامه هم دی یا ماسکیټو غوماشه هم وړي سیده هغه ته ایډیز په نامه ماسکیټو وایي نو دا هم وړي دا داسې کېږي اوس ګوره دی دا غوماشه لګېدلی ولاړ سي بل شی پر بل شي باندې چې وینه دی راکش کړي ځان ته نو هغه شی انفیکټ کړي سیده نو کله چې په خرګوش انفیکټ خرګوش نه دی خرګوش نو دا ډېر په خرګوش کې راپورته کېږي په بل ځای کې دونه نه وي نو کله چې په خرګوش اوسئ چې ورته وایي ریبټ چرچ چې وایي په دې کې لګېدلی دی راسي سپی وخوري نو د سپي څه بیا ځي داسې سایکل جوړېږي چارې ورسره د کونټیکټ زیات وي نو دی هغه مطابق هغه ته ځي سیده هیومن ته هم ځي هیومن ته په څنګه طریقه ځي یا د غوماشي په تور ځي یا د خرګوش یا د چرګ غوښه یا د بل شي غوښه خوړلي نو په هغې کې دا یې سیده او کم چې هیومن میډ انوایرمنټ سي یعنې اوس تا یو مرغه جوړه کړې یا د ګلان ملان جوړ کړي په هغو کې هم دا بکټریا سته سیده دا هر ځای سته دا بکټریا سیده
ښه ډېر ډزیز یا ناجوړي کومه ناجوړي جوړوي سي هغه ته ویل کېږي ټیولرمیا په نامه باندې سي دا بیا 3 قسم لري سي یو دی السرو ګلینډیولر ټیولرمیا په نامه ده سي په دې کې څه چم کېږي زموږ په پوستکو باندې سوري جوړ سي دا زموږ کوم لاسونه یا پښه وي په دې کې کوچني کوچني سوري جوړ سي یا مو لیمف نوډس ورته پورته سي په دوم نمبر دغه نومینیا ټیولرمیا په نامه ده سي دا بیا څه چم کې د مورس ویروس دا ډېر خطرناک حالت ته ولاړ سي نو په دې کې موږ ته نومینیا جوړېږي یا ریسپیریټي فیلر یا د موږ کوم سینې سیستم چې دا ټول فیل سي یو دی اوکیولو ګلینډیولر په نامه ټیولرمیا په نامه چې دی دا به څه چم کې زموږ د سترګو افیکټي موږ په سترګو کې دی ګروت کوي یا لیمف نوډ باندې ګروت کوي سي نو دغه طریقه باندې ډیزیز کاږي سي او د ټریټمنټ علاج چې دی سي د انټي بایوټیک دی سي د اسټریپټومایسین دی سي او جنټامایسین دی ډاکساسیلین دی یا سپورټیو کیر وي چې کوم د زخم په غذا کې په صفایي ورکړي نو دا د پر ډیټیل ښه پر دوم نمبر باندې چې کوم بکټریا ده سي دغه ته ویل کېږي هیموفایلس انفلوئنزا سي او دا ګرام نیګیټیو ده کوکای بیسلای ده د سیل چې دی سمال دی سایز کې سي دا فایلومارفیک دی سي فایلومارفیک هغه دی چې خپل شکل بدلوای شي پر یو شکل نه پاتې سي او فیکلټیټیو انروبیک دی سي نو دا په اکسیجن کې گزاره کوي چې بغیر اکسیجن هم گزاره کوي سي نن موټایل دی لکې نه لري سي او د دې چې دی دا په سیل بغیر ګروت نشي کولای سي د هوست غواړي سي ښه دلته یو دوې جملې په یاد وساته په ګرد سبجیکټ یې سر خلاصېږي سي په دې کې یو کیپسول راځي کیپسول خو ما تاته وختي ویلي وو چې دا ګره پاټونو ته وګورئ بیا یې سر په خلاصېږي په دې کې دوه ټایپه دي یو دی کیپسول لري یو یې کیپسول نه لري سي دا کیپسول چې لري هغه ته ویل کېږي ایچ آی بي په نامه سي دا کیپسول چې لري دا بیا څه شي کوي دا بیا موږ ته مننجایټس ډیزیز کاږي او سیپسیس ډیزیز کاږي سي د سیپسیس بیا ډېر خطرناک حالت دي سي نو دا چې دی دې ته ایچ آی بي په نامه هم ویل کېږي سي بل ټایپ چې دی هغه نن کیپسول لري هغه کیپسول نه لري سي نو هغه ته ویل کېږي ان ټي ایچ آی په نامه باندې سي نو دای څه چم کې دا بیا اوکټایټس میډیا په نامه باندې دی او برونکایټس په نامه چې کوم دی نو دا ډیزیز کاږي په غوږ کې انفیکشن کاږي سینې کې انفیکشن کاږي نو دا بیا د ان ټي ایچ آی په نامه چې کوم بکټریا دی د دې کار دی سي یو یې کیپسول لري یو یې کیپسول نه لري ټایپ یو دی خو لیکن د دې کې په دغه دوه کې دی ما څه دوه کټګري ته اچولی دی سي اوس راځو چې دی په کوم ځای کې اوسېږي د هیپاټایټ چې چیرې اوسېږي سي دی په هیومن ریسپیریټري ټریکټ کې اوسېږي لکه د سینې سي ونیسي د خولې سره راځه چې کوم د سینه مکمل د دې په دې ایریا کې دی اوسېږي لکه نیزو پرینکس په نامه یا اوریو پرینکس په نامه باندې سي نو یا ټریکیا په نامه ټریچا په نامه ورته وایي دلته سي ښه د غوږ په مابینځ کې هم دی ګروت کوي سي دلته اوسېږي سي یا بلډ سټریم ته ولاړ شي سي په وینې په رګو کې هم ګرځي سي او یا لیمیټډ سروایول کوای سي سروایول مطلب چې دی د باندې چې دی تر یو وخته پورې سروایول کوای سي د باندې چې دی او دی بغیر هوست ځان نشي ګروت کولی و که بهرحال بیا هم دی د باندې اوس هغه د یو ګنټه یا 2 ګنټې دپاره دی د باندې ګزاره کوای سي که نه نشي کولی مړ کېږي ولې دی خپل مخصوص ټمپریچر غواړي خپل مخصوص ترتیب غواړي سي او دی ډیزیز چې کاږي دی مننجایټس کاږي مننجایټس باید تا تر معلومې چې شوي سي د دماغو د دغه په مابینځ کې د هډوکو د سر هډوکو د دماغ په مابینځ کې چې کوم اوبه دي دلته چې کوم انفیکشن کاږي هغه ته مننجایټس وایي کېږي سیپسیس بیا ډېر خطرناک حالت دی په دې کې د مرګ ژوند هم ورسره ته په دې کې څه چمه کې دی په رګو کې لاس چې په وینې کې دی ټراول کې بره چې هر ځای ولاړې هر ځای چې د ګروت وکړي نو دا بیا ډېر خطرناک دي دې سه مرګ هم پیدا کېدای سي یا اوټایټس په نامه میډیا چې دا بیا په غوږ کې ګروت کوي سي نو یا برونکایټس کېدای شي برونکایټس بیا په سینې کې د سینې چې کوم د انفیکشن کاږي یا نومونیا کاز کې سي په سینې کې دا د کوم ډیزیز کاږي سي ښه د دې علاج څنګه کېږي یو خبر بل باید وساته دا کوچنیانو ته ډېر لګېږي سي انټي بایوټیک دی امپسلین دی سیفټاکزون دی ایزیترومایسین دی واکسین یې بیخي بهتره خبره ده چې واکسین ورلګېږي سي دا د پوره کمپلیټ ډیټا ښه د فیملي ټری ګورو ډومین بکټریا ده او فایلم چې دی هغه سیوډومونو ډیټا ده او کلاس چې دی هغه ګاما فروټیو بکټریا ده سي ښه وډر چې دی هغه فیسټیو ریلایلس په نامه باندې دی سي دا فیملي چې دی هغه فیسټیو ریلای سی آی په نامه باندې دی اورجینس چې دی هیموفایلس دی او سپیسیس چې دی هیموفایلس انفلوئنزا ده سي او د چې دی د مخ چې ما کومه بکټریا درته ولو د دې بکټریا تقریبا په اورډر کې سره یو دی سي په فیملي اورډر کې دلته سره یو ځای کېږي
ښه پر درېم نمبر باندې چې کوم بکټریا دغه ته ویل کېږي کلیپسیلا نومونیا په نامه سي او دا چې د دې اول لغات په یاد وساتئ چې دا اپورچونسټیک بکټریا ده سي نو کله چې دې ته موقع یا فرصتونه ملاو سي نو دا بیا خپل ځان ګروت کوي په هغه ځای کې سي او د دې چې د کرکټر به خبرو وکړو بیا به ځو مخته سي دا ګرام نیګیټیو ده راډ شیپ ده فیکلټیټیو انوروبیک ده سي د بغیر اکسیجن سره هم دا ګزاره کولی سي یعنې په اکسیجن کې هم دا ګزاره کولی سي او بغیر اکسیجن هم او دا موټل ده سي د لکۍ لري فلیجلا لري سي او په دې کې یو شی بل په یاد وساته سي لیکټوز فرمنټینګ په نامه باندې سي لیکټوز فرمنټینګ به زه تاته په اسانه لفظو باندې سر د خلاص کړم چې او د لیکټوز فرمنټینګ د وجه څخه دا سور رنګ اخلي نو دا موږ هلته بیا چې کله موږ بلډ کلچر کوو نو په بلډ کلچر کې دا سور رنګ واخلي نو هغه د لیکټوز د وجه بیا دا موږ پېژندلی شو دا کلیپسیلا ده نو یو شی بل په یاد وساته لیکټوز فرمنټینګ چې دا د دې مطلب دا دی خمیرول مطلب څنګه دی اوس ګوره لکه په ځینې موږ شیدې راواخلو شیدې ویشو نو یو لږ مستې ور مستې کې چې لیکټوز فرمنټینګ بکټریا لیکټیک اسید بکټریا پکښې کې ده نو هغه ورسې څه چمه کې هلته دا شیدې خمیر کړي شیدې چې دی دا داسې دغه کې کلکې کې واړي په مستو باندې دا فرمنټینګ د دې لفظ دی یعنې خمیرول دا د مخ ته بیا زه سر د خلاصوم لیکټوز فرمنټینګ د چا کار دی او کوم بکټریا دا کار کوي څه ده نو راځئ چې مخ ته ځو او دا هیپیټیټ د دې چیز دی دا چیرې اوسېږي هیومن ګټ سیستم په هیومن ګټ کې اوسېږي انټسټاین کې اوسېږي کولمو کې اوسېږي او په خوله کې اوسېږي پر پوستکو باندې انوایرمنټ کې یعنې خاورې او اوبو په دې ځایو کې ښه د دې ناجوړې یا ډیزیز ناروغي چې جوړي داسې د نمونیا جوړي یورینري ټریکټ انفیکشن جوړي په ادرار سیستم کې یعنې موږ د بولو په خوا کې چې دلته انفیکشن جوړ کړي او بلډ سټریم ته ولاړ شي او که بلډ سټریم ته ولاړې دا بیا ډېر خطرناک حالات ته ولاړ شي د هره بکټریا نو هغه سیپسیس کېږي هغه بیا څه چم کړي په د وینې کې ګرځي په رګو کې بهر چې هر ځای ولاړ هر ځای چې ګروت وکړي د دې د وجې بیا څه چم کېږي زموږ کوم ارګن چې دی کوم اوضاع چې دی هغه فیل سي کار پرېږدي نو دا چې دی دا درې ناجوړیان جوړي او د دې ټریټمنټ ښه د دې درملنه چې ده هغه انټي دی او سیفلوسپرین دی چې ده او سیپټاکزون هم ورکولی شي چې ده او کاربا وینمس په نامه باندې چې کوم انټي بایوټیک دی دا ورکولی شي چې ده ویکسینیشن وکولی شي ښه بل انټي بایوټیک هم ورکولی شي هغه ته ویل کېږي فلوروکوینولونز په نامه باندې دی چې ده یا فلوروکوینولز په نامه باندې دی او د دې سپورټیو کیر هم کولی شي اکسیجن ضرورت اکسیجن ورکولی شي بل شي ضرورت بل شي ته ضرورت نو دا ورکولی شي او دا د ده پر ډیټا ښه د فیملی ټری چې د هغه ډومین بکټریا ده او فایلم چې دی هغه سیوډومونو ډیټا ده چې ده او ګلاس چې دی هغه ګاما پروټیو بکټریا ده او اوډر چې دی انټرو بکټریالس په نامه دی فیملی چې دی هغه انټرو بکټریا سی آی په نامه ده چې ده او جینس چې دی هغه کلیپسیلا ده او سپیشیز چې دی هغه کلیپسیلا نومونیا ده چې ده دا د پر مکمل ټری ده او دا د هغه شیدو فرمنټیشن تصویر عکس مې بغل ته ورسره ایښی دی ښه پر څلورم نمبر باندې چې کوم بکټریا مراخص دغه ته ویل کېږي لیجیا نیلا او نیموفیلا په نامه ده چې د دې کرکټر به ورو خبرې وکړو بیا به ځو مخته چې دا ګرام نیګیټیو ده او راډ شیپ ده او فیکلټیټیو انټرا سلولر پیراسایټیک دی چې د سیستم کې په بغیر اکسیجن کې گزاره هم کولی شي او د اکسیجن سره که اکسیجن یې هم گزاره کولی شي هغه هم چیرې په سیل کې دننه په حجره کې دننه چې او موټل د لکۍ لري چې او د یو شی بل دی چې دی ګروت کوي په سیل کې دننه یا بغیر سیل دی ګروت نشي کولی چې هوست دی لازمن غواړي یو سیل دی لازمن غواړي چې دغه سیل کوم یو دی مایکروفیج دی او امیبا ده د سیستم کې زموږ په جسم کې پروت وي چې زموږ ایمیون سیستم دی وخوري نو د سیستم کې په هغه کې کوم د امین سیل چې دی په کې دی ګروت وکړي چې یا امیبا چې کوم پیراسایټ دی په کې دی ګروت وکړي چې او د په کوم ځای کې اوسېږي د هیپټیټ چې دی انوایرمنټ چې دی هغه فرش واټر دی لیکس دی ریور دی سټریم دی یعنی صفا اوبه کېدای شي که هغه ډیم وي یا روانې وي نور وي چې او کوم چې مین میډ واټر وي لکه کولینګ ټاور وي یا ایر کنډیشن وي یعنی په اي سي کې هم دی وي په خاورې کې هم شته بایو فلم کې هم شته او په ریسپیریټري ټریټ کې هم دی اوسېږي چې د ګیسټرو انټسټینل ټریټ کې هم دی اوسېږي مایکروفیج سیل کې دننه هم اوسېږي چې ښه دی ناروغي کومه ناروغي جوړوي چې د ناجوړیانې خو بیخي قسم ناجوړیان دی جوړوي چې او دا چې دی یو لیجینر په نامه ډیزیز دی یو پوینټیک فیور په نامه دی یا پوینټیک په نامه چې هر څنګه ته وایي شو چې نو په دې کې څه چم کېږي نومونیا جوړېږي یا سیویر حالات چې دی ولاړ شي ریسپیریټري النس جوړېږي یعنې زموږ کوم د سینې مسله وي په دې کې مسله جوړېږي کوم شرجري چې دی په دې کې مسله جوړېږي ټوخ به یې ورسره په سینې تب به یې یخ به کېږي او په ساه اخیستلو کې به مسله وي په سینې به درد وي او سر درد به ورسره وي سستي به یې مسل درد به یې ورسره
ښه خوا به یې ګرځي ورسره او داسې به یې طبیعت به دا رقم وي که له خوا چې ګرځي او عملونه به یې ورسره کړي دا د دې بکټریا سپټم او ناجوړیانې ورسره راځي څه د دې ټریټمنټ درملنه څه شته څه ده هغه انټي بایوټیک دی لیوفلکساسین دی موکسیفلکساسین دی مایکرولیډز دی ایزیترومایسین دی او کلیرتومایسین دی ټیټراسایکلین دی ډوکساسیلین دی او سپورټیو کیر دی څه ده چې د کوم ځای یا اکسیجن ضرورت وي اکسیجن ورکوي یا یو بل شي ضرورت وي نو دا ورکوي څه ده ښه دا فیملي ټری ده څه د بکټریا چې د ډومین بکټریا ده او فایلم چې دی هغه سیوډومونوډوټا ده او ګاما پروټیو بکټریا چې دی هغه ګلاس دی او اورډر چې دی هغه لیجینا لس په نامه دی څه او فیملي چې دی هغه لیجینا ل سی آی په نامه ده څه او جنس دی هغه لیجینا ده او سپیشي چې دی هغه خوانو نو دا د فیملی ټری سوسای ده او دا چې کله خطرناک حالات ولاړ شي یا سیویر حالات ولاړ شي نو دا بیا دونه ناجوړیان د بغل ته چې ما کوم ورسره لیکلي دي کډني فیلر او نور داسې حالات ته د اطلاع شي ښه پر پنځم نمبر باندې چې کوم بکټریا مرخص هغه ته وکیل لیپټوسپیرا څه ده نو د دې په دې د لیپټوسپیرا چې د په دې باندې ما ویډیو جوړ کړی دی د دې ټیسټ څنګه کیږي په کوم ځای کې ده څه ده خو بهرحال دلته په بکټریا کې راغله په دې وجه باندې موږ درکوروم څه ده اول په دې کې باید وساته د زینوټیک ډیزیز کازي یعنی حیوانان ته هم ډیزیز کازي انسانان ته هم کازي څه ده ناجوړې انسانان ته ورکوي او حیوانان ته هم ورکوي څه ده او دا ګرام نیګیټیو ده سپایرل شیپ ده څه ده سپایرل لکه هلیکل د سپرینګ په رقم د دې شیپ ده څه ده او دا انوروبیک دی دا بغیر اکسیجن مطلب اکسیجن نه غواړي او بغیر اکسیجن باندې گزاره کولای شي چې کوم ځای کې اکسیجن نه نو دوی په هغه ځای کې گزاره کولای شي او دا چې د موټل د سید لکی لري فلجلا لري سید او د دې د چیرو سیری په انوایرنمنت کې وسیږي په فرش او بو کې پر ځای کې چې وبوي ولته وسیږي په خاورو کې وسیږي سید او په انیمل کې وسیږي ښه په سپي کې کېدلی شي په پښې کې کېدلی شي په غوا کې کېدای شي په خنځیر کې کېدای شي او په مږک کې دا ډېر بیسي ده کله مږک چې پر یو شي باندې بولې وکړي نو موږ که هغه بولې په غلطۍ کې په یو شي باندې سوی وي ومو خوړلې نو دا بکټریا په هغه کې پرته وي نو بیا زموږ جسم ته راسي ده او هیومنزم دی انسانانو باندې په انسانانو کې هم دا یې ده نو دا چې دی انسان چې د هر حیوان سره څونه نږدې وو هغه د هغه د حیوان څخه دا بکټریا ورلګېږي ده او دا کومه ډیزیز کازي هغه ته وکیږي لیپټوسپایروسیس په نامه یو قسم ډیزیز ده په دې کې څه چم کېږي بیخي ته به دونه پورته سي سیده سر درد بیخي پورته سي مسل درد کوي او خوا یې ګرځي او د طبیعت دا رقم د خوا په رقم او عملونه کېږي او ابډامینل په نس کې درد وي سیده او پر دا پوستکي باندې دانې راوخته او سترګې یا تک سری سي یا جړ سي یا جړې هم ورسره پورته سي تک جړ سي سیده نو دا رقم ډیزیز دی کازي دا نه جوړي سیده ښه د دې علاج چې شته هغه انټي بایوټیک دی فینسلین دی ډاکساسیلین دی سیده یا نور داسې انټي بایوټیک یا سپورټیو کیر وي سیده چې دا شی ضرورت وي دغه په مطابق ته د دې سره علاج ورکړي اکسیجن ضرورت اکسیجن ورکړي بل شی ضرورت نو هغه شی ور مکمل کړي ته ښه د فیملی ټری چې دغه ډومین بکټریا د ور فایلم چې دغه سپیرو چیټوټا د په نامه د ور کلاس دی هغه سپیرو کې ټی ای په نامه د سیده ور اورډر چې دغه لیپټوسپایرلس په نامه دی سیده او فیملی چې دغه لیپټوسپیریا سی آی په نامه د سیده او جنس چې د هغه لیپټوسپیریا په نامه دا په 1919 کې د دې سپیشیز ډسکور شوی د سیده او دا نور مخته مننجایټس خو داسې ډیزیز نور هم کازولی شي دا نور مخته ډیپ تللی شي چې دا ته پرېږدي دا بکټریا څه ده